سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. ولې مو په کورنۍ کې ژوند په بدخوندۍ او جنجالونو باندې بدلیږي؟ په کور کې د ستونزو د راپیدا کېدو عمده علتونه څه دي او د دې ستونزو د حل لپاره څه کولی سو؟ په یو کورنۍ کې تقریبا 3-4 عمده داسې مشکلات دي چې د هغو په راپورته کېدلو سره یوه کورنۍ په جنجالونو او مشکلاتو باندې بدلیږي. په کور کې د مصارفو پر سر باندې جنجال، په کور کې د کوچنیانو پر ډیرو عادي خبرو باندې جنجال، په کورونو کې د ځینو نزاکتونو د منځه تلل او د هغه ترڅنګ په کورونو کې د دندو د ویشلو موضوع. د یو کور د مدیر دپاره پکار ده چې دغه مسایلو ته په کتو باندې خورا په دقت باندې خپل ژوند ته توجه وکړي. لومړی په کور کې حتما غږ راپورته کیږي او جنجالونه د انسان په طبیعت کې د په طبیعت اخښل سوې څه ده. په کور کې ډیری وختونه د کوچنیانو د لوبو د شانو پر سر باندې کله کله جنجالونه راپېښ سي، یا د هغه ترڅنګ د لوبو د سامان آلاتو پر سر باندې، او یا په کور کې پر یو شمېر مصارفو باندې د زیاتېدو یا کمېدو پر سر باندې جنجالونه رامنځته سي چې په دغه وخت کې د کورنۍ ښځې یوې خواته په جنجال اخته وي، نارینه بلې خواته په جنجال اخته وي. باید د کورنۍ د ټولو مصارفو دپاره یو مشخصه مرجع او مالي سیستم وجود ولري تر څو دغه اندېښنې رفع کړل سي. په درېیم قدم کې په کورنۍ کې یو شمېر د داخلي موضوعات بهرنیو موضوعاتو ته وروځي. مثلا د بهر څخه ځینې دوستان راځي، په کور کې د داخلي اوضاع د خرابېدو په خاطر باندې هڅه کوي. دغه وخت تاسې کوښښ وکړئ خپله کورنۍ اوضاع او داخلي سیستم په خپل لاس کې ولرئ. هېڅکله چاته د دې موقع مه ورکوئ چې ستاسې په داخل په ژوند کې ستونزې او ننګونې درته راپورته کړي او تاسې په خپلو کې د تفرقې لوري ته وهڅوي. په څلورم قدم کې د اولادونو ترمنځ د زده کړې یو منظم پروګرام درلودل. د کور 2 ورونه دي، که چیرې یو ورور خپل اولاد ښې ښوونځی، ښې مدرسې او ښه کورس ته استوي او بل اړخ ته خپل د ورور اولادونه یو کمزوري بې کیفیته ځای ته استوي، دلته په کور کې جنجال رامنځته کېږي. نو تاسې د ټولو کوچنیانو د ښې روزنې او زده کړې په خاطر باندې د ټولو کوچنیانو دپاره د یو منظم میکانیزم او با کیفیته ځای په لټه کې سئ. د دې ترڅنګ تاسې کولی سئ چې د دغه ټولو ستونزو د حل په موخه باندې په خپلو کې د کور په دندو په ټاکلو کې باید ډېر دقیق د کور مشر واوسېږي. ډېری وختونه په کور کې د دندو پر ویشلو باندې هم ننګونې او مشکلات پېښېږي او په ډېرو عادي او استثنایي موضوعاتو باندې یو ډېر ښه کور کورکی سي. نو زه هیله لرم چې دغو ټولو ستونزو ته په اصطلاح باندې په کتو باندې په مشخصه توګه باندې ښه تصامیم ونیول سي او د هغه ترڅنګ باندې پر خپل کور باندې د ښه حاکمیت او ښه مدیریت په خاطر باندې تل یو منظم میکانیزم وجود ولري تر څو د ښه ژوند څخه برخمن سي.